بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زموږ نننی موضوع هم د تمیز د مباحثو اړوند ده، یعنی د تمیز محکمې وظیفه پس له نقض څخه. تمیز که چېرته د مرافعې هغه حکم نقض کړي کوم چې مرافعه محکمې د انقضای میعاد، یعنی د مرافعه طلبۍ د وخت د ختمېدلو په وجه صادر کړی وي، نو که مذکورې محکمې مرافعې د هغه حکم علتونه او اسباب په نظر کې نه یې نیولي، نو تمیز محکمه به یې بیرته هم هغه مرافعې ته نقض کوي او لیږي به او هغه به له سره پرې فیصله صادروي. مقصد د دې دا دی چې کله په مرافعه محکمه کې د مرافعه طلبۍ وخت ختم شي او بیا مرافعه محکمه قرار انقضای میعاد صادر کړي، نو که مرافعې محکمې د دغه فیصلې د حکم علتونه او اسباب په نظر کې نه یې نیولي، نو کله چې تمیز هغه فیصله نقض کړي، نو تمیز به دوسیه بیرته هم هغه مرافعې ته لیږي تر څو هغه له سره پرې فیصله صادره کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه د سلیم ابن رستمباز اللبناني ماده 219 صفحه 619 کې داسې لیکل شوي: والإعلامات الصادرة من المحاكم الابتدائية وهي قابلة الاستئناف وقد اكتسبت صورة قطعية بمضي مدة الاستئناف هي جميعها قابلة للتمييز. یعنی هغه فیصلې چې د ابتدایي محکمو له طرفه صادرې شوي وي او قابل د استئناف وي او هغو فیصلو د استئناف د مودې د ختمېدلو په وجه قطعیت موندلی وي، نو هغه ټولې فیصلې د تمیز قابلې دي. یعنی اگر که د مرافعې خپله موده ختمه شوې وي خو بیا هم تمیز ته تللی شي، نو که قابل د تایید وي تاییدوي او که قابل د نقض وي د تمیز محکمه یې نقض کوي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه د سلیم ابن رستمباز اللبناني ماده 245 صفحه 659 کې داسې لیکل شوي: اذا نقض اعلام لكون حكمه مغايرا للقانون يعاد إلى المحكمة التي أصدرته لتصححه. یعنی کله چې یوه فیصله په سبب د دې چې مخالفه وي د قانون سره نقض شي، نو بیرته به هم هغه محکمې ته لیږل کیږي کومې محکمې چې صادره کړې وي. دا د دې دپاره لیږل کیږي چې تصحیح کړي. تمیز د لزوم په صورت کې کولی شي هغه اصلي اوراق چې طرفینو ابتدایه یا مرافعه محکمې ته ورکړي وي د ملاحظې په خاطر یې راوغواړي. حاصل د دې دا دی کله چې دوسیه تمیز محکمې ته راشي او تمیز محکمه لازم وګڼي چې هغه اوراق چې جانبینو مدعی او مدعا علیه اولې محکمې ته یا دویمې محکمې ته وړاندې کړي
او تمیز ورته ضرورت محسوس کړي هغه اوراقو ته، نو تمیز کولی شي چې هغه اوراق د جانبینو نه طلب کړي او په دقت سره یې وګوري. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 213 صفحه 641 کې داسې لیکل شوي: وسائر الأوراق المتفرعة عن الدعوة التي يلزم الاطلاع عليها يمكن للمحكمة استجلابها ومطالعتها في أثناء رؤية الدعوة. یعنی هغه ټول اوراق چې د دعوې نه متفرع وي او د دعوې اړوند وي، هغه دعوه چې په هغې باندې ځان خبرول لازم وي، نو ممکنه ده د محکمې تمیز لپاره د هغو راغوښتل او مطالعه کول د دعوې د لیدلو په منځ کې هم. هغه فیصله چې د قانون د مخالفت په وجه نقض شوي وي او بیرته واپس کولو کې د اصلي فیصلې او د هغې په جریاناتو باندې کوم تاثیر ونه لري، نو باید چې صرف قانونا اصلاح شي. حاصل وضاحت یې دا دی، یعنی کله چې تمیز محکمه یوه دوسیه د قانون د مخالفت په وجه بیرته مرافعه محکمې ته نقض کړي، نو دا نقض کول د مرافعه محکمې په فیصله او د هغې په جریاناتو هیڅ کوم تاثیر نه لري. یعنی مرافعه محکمه دی بیرته لسره حکم او جریانات نه ترسره کوي، یعنی د صورت دعوې یا د دفع دعوې غوښتل وغیره به نه کوي، بلکې صرف دی هغه فیصله د قانون سره موافق جوړه کړي، پرته له دې چې له مدعي څخه صورت دعوا او یا له مدعا علیه څخه دفع دعوا یا اسناد وغیره وغواړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 245 صفحه 659 کې داسې لیکل شوي: اذا نقض اعلام لكون حكمه مغايرا للقانون يعاد إلى المحكمة التي أصدرته لتصححه، وهي لا تدخل في محاكمة أصل المادة مرة ثانية، ولكن تصحح الحكم المنقوض بمواجهة الخصمين. یعنی کله چې یوه فیصله د قانون د مخالفت په خاطر نقض شي، نو بیرته به واپس کولی شي هغې محکمې ته کومې محکمې چې صادره کړې وي، دا د دې لپاره چې هغه یې تصحیح وکړي، او محکمه به د اصلي مادې په محاکمه کې په دویم ځل دخالت نه کوي، بلکې د طرفینو په مخ کې به صرف منقض شوی حکم تصحیح کړي. دا یاد لرئ کومه فیصله چې د تمیز نه نقض شي، نو که بیرته اعاده کیږي د تمیز محکمې ته، نو په هغه فیصله کې به د تمیز حکم او هغه نواقص چې د تمیز لخوا ورته په ګوته شوي د تمیز په خپلو الفاظو او کلماتو سره رالیږي، او که چېرته محکمې د هغې نه صرف نظر کړی وي، نو تمیز د دویم ځل دپاره هم هغه نقض کولی شي. حاصل یې دا دی، کله چې تمیز محکمه د مرافعه محکمې یوه فیصله نقض کړي او د نقض حکم ورباندې وکړي، نو چې کله هغه مرافعه محکمه بیرته له اصلاح نه دوباره تمیز محکمې ته فیصله رالیږي
نو دوی به په خپله فیصله کې د تمیز د مخکینی حکم الفاظ او کلمات او نواقص چې دوی ته یې لیکلي وو ټکي په ټکي به یې لیکي او اصلاح کوي به یې. که چېرته د مرافعې محکمې دغه عمل نه یې کړی، لیکل یې نه یې کړي د نواقصو وغیره، نو تمیز محکمه به په دویم ځل بیا هم کولی شي چې د مرافعې محکمې رالیږل شوې فیصله نقض کړي. او دا هم یاد لرئ تمیز نشي کولی چې د طرفینو مدعی او مدعا علیه له موافقې نه بغیر منقوضه موضوع او نقض شوې فیصله علاوه د هغې محکمې نه کومې محکمې چې حکم پرې صادر کړی د هغې نه علاوه بلې محکمې ته واستئ. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 240 صفحه 666 کې داسې لیکل شوي: ان امر اصلاح الاعلامات التي تنقض بسبب مغايرتها للقانون او لاصول المحاكمه وان كان عائدا الى المحكمه التي صدرت منها، فمع ذلك اذا توافق الطرفان فيمكن لمحكمه التمييز ان تحيل الدعوى الى محكمه اخرى من درجة المحكمة التي أصدرت الإعلام المنقوضة. یعنی که چیرته تمیز محکمه حکم وکړي د هغه فیصلو د اصلاح کولو کومې فیصلې چې نقض کیږي په سبب د مخالفت له قانون سره او یا د محاکمې د اصولو د مخالفت په وجه، نو که چیرته دغه نقض شوې فیصله تلونکي وي هغه مرافعې محکمې ته کومې چې دا فیصله صادره کړې، نو که طرفین موافقه وکړي، مدعی او مدعا علیه د تمیز په محکمه کې موافقه وکړي چې بلې مرافعې محکمې ته دې ولیږل شي، د تمیز محکمې دپاره دا ممکن دي چې فیصله واستوي بلې محکمې ته، خو په دې شرط چې هغه بله محکمه په درجه کې د هغې ړومبنۍ محکمې سره برابره وي کومې چې دا منقوض حکم صادر کړی. حاصل یې دا دی یعنی تمیز محکمه چې د یو ولایت د مرافعې محکمې فیصله په سبب د دې چې هغه د قانون مخالفه وي یا د محاکمې د اصول مخالفه وي نقض کړي، نو اصول خدا دی چې بیرته یې د هغه ولایت مرافعې محکمې ته ولیږي کومې چې فیصله کړې وي. خو که طرفینو مدعی او مدعا علیه دواړو وویل او توافق یې کولو چې زموږ فیصله دی بل ولایت مرافعې محکمې ته ولیږل شي، نو تمیز محکمه کولی شي چې کوم هغه مرافعې محکمې ته یې ولیږي چې دوی یې غواړي. دا یاد لرئ منقوض حکم باید د طرفینو په مخ کې د مدعی او مدعا علیه په وړاندې تصحیح شي، ورنه تمیز یې بیرته نقض کولی شي. حاصل یې دا دی چې کله د تمیز نه مرافعې ته د تصحیح په خاطر یوه دوسیه او فیصله نقض شي، مرافعه محکمه به هغه د طرفینو مدعی او مدعا علیه په وړاندې تصحیح کوي. که داسې یې ونه کړل تمیز کولی شي چې دویم ځل یې بیا نقض کړي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 245 صفحه 659 کې داسې لیکل شوي: وإذا أعيد الإعلام المنقوض إلى المحكمة التي أصدرتهم لتصححه
فيلزمها أن تدرج خلاصته في إعلامها الثاني وأسباب نقضه وإلا فالإعلام الجديد ينقض. یعنی کله چې منقوضه فیصله واپس شي هغې محکمې ته کومې محکمې چې صادره کړې وي د دې دپاره چې تصحیح کړي نو په هغې مرافعې محکمې لازمه ده چې د هغې خلاصه او د نقص اسباب په دویمه فیصله کې داخل کړي، ورنه د دوی دا نوې فیصله به د تمیز لخوا نقض کیږي. او دا هم یاد لرئ که چیرته تمیز محکمه په خپله تصویب پاڼه کې تکیه په مذهبي جزئیاتو او قانوني موادو کوي نو هغه به صراحتاً په خپله مصوبه کې د 278 اداري اصولنامې مادې مطابق ذکر کوي. حاصل یې دا دی یعنی کله چې تمیز محکمه خپله فیصله کوي او تکیه په مذهبي جزئیاتو او قانوني موادو کوي نو هغه ټول جزئیات او مواد به د اداري اصولنامې د 278 مادې مطابق ذکر کوي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 251 صفحه 644 کې داسې لیکل شوي: يبين في إعلامات محكمة التمييز والأسباب الموجبة لنقض ذلك الحكم. دا یاد ساتئ که چیرته تمیز د یو له مدعي او مدعا علیه څخه حاضرېدلو ته ضرورت ولري یا د مدعي حاضرېدلو یا د مدعا علیه نو تمیز کولی شي چې اجرایي قوې ته مراجعه وکړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 229 صفحه 640 کې داسې لیکل شوي: إن محكمة التمييز ترى الدعوى وتنظر فيها علنا وإذا طلب أحد الجانبين في استدعائه أو في لائحته جلبه إلى المحكمة فيعين يوم وتبلغ وفقا للأصول ورقة دعوة يبين فيها وجوب حضور كلا الخصمين في اليوم المذكور أو حضور وكلائهما بحيث تكون الوكالة مسجلة، وإنه إن لم يحضر كلاهما أو أحدهما فيشرع في التدقيقات التمييزية غيابا. أما دعوة الجانبين إلى محكمة التمييز بناء على طلبهما معا أو أحدهما فهي لإيضاح أو لاستيضاح ما ورد من الإفادات والاعتراضات في الاستدعاء واللوائح التي قدماها. یعنی د تمیز محکمه به فیصله په ښکاره توګه ګوري او کله چې یو جانب له مدعي او مدعا علیه څخه په خپله عریضه یا اعتراض پاڼه کې د بل جانب جلبول وغواړي نو یوه معینه ورځ به د تمیز محکمې لخوا ورته ټاکل کیږي او هغې ته به د اصولو موافق جلپاڼه لیږل کیږي چې په هغې کې به په یو مخصوصې او معینې ورځ کې د دواړو حاضرېدل بیانیږي او یا به د هغوی د وکیلانو حاضرېدل پکې لیکل کیږي چې کله وکالت خط لیکل شوی وي او دا به هم په جلپاڼه کې لیکي. که چېرته دواړه یا یو حاضر نشو نو موږ به په خپله د تمیز په څېړنو شروع کوو په غیاب ستاسو کې. دا یاد لرئ هر چې د دوی رابلل دي د تمیز محکمې ته د دوی د دواړو په غوښتنه او یا د یو په غوښتنه دا صرف د وضاحت اخیستلو لپاره دي او د هغه افاداتو او اعتراضاتو دپاره کوم چې په عریضې او اعتراض پاڼه کې دوی دواړو وړاندې کړي دي. نو په دې وجه به د تمیز څېړنې
د طرفینو په حضور کې په معینه ورځ جاری کیږي. نو که یو رانغی له مدعي او مدعا علیه یا دواړه رانغلل او د یو له جانبه یا د دواړو له جانبه جلپانه هم طلب نشوه، نو د تمیز څېړنې به غیابن جاری کیږي د دوی دواړو په غیاب کې. او دوی مدعي او مدعا علیه ته مطلقا دا اختیار بیا نشته چې د تمیز په څېړنو اعتراض وکړي یا د قرار تصحیح وغواړي، یعنی دا نشي کولی وروسته د تمیز د څېړنو او قرار نه. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبناني ماده 229 صفحه 640 کې داسې لیکل شوي: يفهم من معارضة هذه المادة بالمادة الرقم 229 أن الأصل أن ترى الدعوى في محكمة التمييز بحسب أوراقها. یعنی د دغې مادې د 229 مادې د ټکر نه دا معلومیږي چې اصل دا ده چې فیصله په تمیز کې د اوراقو مطابق باید وکتل شي، او اوراق راغوښتل که مناسب یې وګڼي نو تمیز کولی شي چې د خپلو ځایونو نه یې راوغواړي. البته د تمیز لپاره دا نشته چې دواړه طرفه راوغواړي، مګر که دواړه یا یو جانب په خپله تمیز ته راتلل وغواړي نو بیا به د دوی د راغوښتلو لپاره تمیز یوه معینه ورځ وټاکي. او د دغې مادې او د 220 او د 228 مادو موافق به غوښتنلیک ورولېږي، او مقصود د مدعي او مدعا علیه له حاضرېدلو نه هغه د دوی په لایحو کې چې څه دي د هغې وضاحت ورکول دي تمیز ته. او کوم شی چې تمیز لازم ګڼي او یا د هغې وضاحت غواړي نو هغه وضاحت به دوی ورته کوي، ځکه چې دلته داسې مرافعه نشته لکه څنګه چې په اوله محکمه او استناب محکمه کې وه، ځکه چې تمیز دریمه درجه نه ده په نسبت د محاکمې کې، بلکې مقصود د دوی په حکم انتقاد کول دي چې د قانون سره موافق ده او که نه. نو په اول صورت کې که د قانون موافق وي نو تمیز محکمه به یې تاییدوي، او په دویم صورت کې که موافق د قانون نه وي نو نقض کوي به یې. لکه څرنګه چې په 231 ماده کې ذکر دي. بیا هغه حکم چې د تمیز محکمې نه صادر شوی وي برابره خبره ده که هغه د خصمینو په حضور کې صادر شوی وي یا په غیاب کې له وجې د تمرد د دوی نه یا د وجې د عدم سبقت د دعوې نه، نو هغه حکم به قطعي ګڼل کیږي. البته په عامو حالاتو کې په هغې باندې اعتراض کول نه دی جایز، نه په عادي طریقې سره او نه د قرار د تصحیح کولو په شکل. کوم اعتراض چې جایز وو د 252 او یا 253 مادو د تقاضا موافق، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبناني ماده 210 صفحه 641 کې داسې لیکل شوي: إذا لم تنتهي رؤية وتدقيق الدعوى في اليوم المعين وتأجلت إلى يوم آخر يعين يوم لحضور الخصمين مرة ثانية إلى آخره. یعنی کله چې په هغه معینه ورځ کې د دعوې کتنه او څېړنه مکمل نشي او بلې ورځې ته پاته شي نو دویم ځل به د خصمینو د حضور دپاره ورځ ټاکل کیږي، او هغوی ته به د پاتې کېدو دا خبر هم رسول کیږي. نو که بیا هم په هغه ټاکلې ورځ حاضر نشول د تمیز لخوا به د دعوې انتها ته د دوی په غیاب کې دوام ورکول کیږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.